که غواړئ مکمل علاج مو وشي نو ویډیو تر پایه ګورئ. زموږ چینل حکیم جلال یودانۍ دواخانه سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان هم کلیک کړئ تر څو هره نوې ویډیو در تاسو در ورسیږي. دوستان نن دا مخکې هم ما نسخه ښودلې ده، دا تقریبا 3 واره دوباره یې زه ښیم چې ولې دې ډیمانډ ډېر ده، زیات مریضان دی زه ورکوم. الحمدلله الله دې سره شفا ورکوي. دا د بې اولادۍ لپاره صورت انزال، جریان او د سپرم کاونټ چې د چا کمی وي، په دوايانو ستړي شوي د هغه لپاره دا یو اسانه او بې ضرره مجربه نسخه مخکې مې د اجزا ما تاسو ته ښودلي، بیا یې دوباره اوس درته ښیمه چې هغه خویندې ورونه چې بې اولادي لري، ښځینه یې هم استعمالولی شي او نارینه یې هم استعمالولی شي، او هغه ورونه خویندې چې وایي د قوت لپاره موږ دوا استعمال کړو چې ضرر ونه لري، بې ضرره یي، دا یې تاسو استعمال کوئ. پوره دنیا کې واحد دا نسخه ده، دا بې ضرره ده، کوشتاجاتونه، سیمیابونه او څومره چې قوي انټي بایوټیک یا استعمالي هغونه دا پاکه 100% ده، یعنی کې بې ضرره نسخه ده. بس د بې اولادۍ لپاره او د قوت لپاره دې یو خپل نوم خپل مثال دی او خوش ذایقه د خوړلو سره داسې خورئ تاسو به خوند درکوي انشاءالله. اول جز دی سالب مصري ښه پنسار، دا ټول چیزونه پنسار سره ملاویږي. تاسو ویډیو ګوري ما ته رابطه کوئ نو تاسو نمونه خو حتما تاسو ته نه درځي دې شیزونو چې تاسو دا جوړ کړی نه استعمال کړی ده. پنسار ته دې ټولو شیزو پته وي، پنسار ته وروړئ که بیا تاسو ته مشکل ما سره رابطه کولی شئ. دې ته سالب مصري وایي. سالب مصري 100 ګرامه، دا سالب پنجره، دا سالب پنجم 100 ګرامه، مغز بنولا دا 300 ګرامه، گوند کتیرا 200 ګرامه، ستاور 200 ګرامه. د هر شي تاسو ته نوم اخلم. سرس دا تخم سرس ده، دا هر یو 50 سره دا ملاویږي. دا 80 ګرامه، او دا کیکر کاڼ دی، ګوند کیکر دوايي، دا کتلی شئ. دا هم 200 ګرامه. تخم اټنګڼ دا 100 ګرامه، دا له خلاصه که پنجه، دا له خلاصه که د شاپر. او اسګن ناګوري هم 100 ګرامه. موسلی سفید دا 200 ګرامه. دا پنجه دغه مخکې مې دا پنجه ما غوټه وځکه خلاصه کړه، دا پنجه هم پکې ورغله. او دا نبات چې دا 300 ګرام بوره ده، شوګر والا سي دا پکې نه ګډي او بغیر څوک شوګر لري دا پکې ګډولای شي. او لاچی 80 ګرامه. او دا چې کله پورا پاوډر سولا بیا پکې دا 7 سپیغول بعد کې اچوي، دا وبدي کې نه اچوي چې دا زار کېږي. بیا صدا کله ټول پاوډر سو دا اجزا بیا سه چانم کړه، دا پکې 7 سپیغول 100 ګرام پکې دا واچوي. نو ان شاء الله دا د سپرم کاونټ لپاره کار کوي. هغه خويندې ورونه سیوای سیمنګ بیا اولادي دا یا د قوت لپاره داس دوايي چې هغه جسم ته قوت ورکي، یا سړی بازو کا کمزوري محسوس کوي، جریان، صورت انزال، د حاله پر دا بې ضرر ده. دماغ کوشش وي داسې نقصه چې بې ضرر وي او تاسو جسم د دایمن کارو کې وختي موقتی نه. دا هر یو نفر ته په کار ده 2 کاله 3 کاله بعد یو ور د استعمال کینو ان شاء الله چې څومره نوقاید سپرم کاونټ کمی وي دا پوره کوي کړي الله رضای. او دینه مخکې چې کوم بیا اولادي لري کوي تاسو پاس سیل مکروبات وی هغه لپاره د مکروبو دوا استعمال کوي چې مخکې نسخه کې ما خودلې ده په همدې فیسبوک کې د هغه ویډیو موجود ده. دوستانو خو وخت لري لوی تاسو فهم دا استعمال طریقه کار دی. اختیار یو کاچو غډکا سهار په نهاره 1 ګلاس شودو سره او ماخام 6 بجې ټیم کې په نهاره 1 ګلاس شودو سره سلوي خوره د موای پرېز سره د سره بادي ترش شي غټه غوخه چولګړي غوخه بریلر دا بنه خوري او سره به جما دا شزونه پرېز کوي ان شاء الله مجرب او مکمل علاج ده. خو وخت لري دوستان. السلام علیکم.